نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ګور ایماندارۍ ته په بني اسرائیلو کې یو سړی د بل سړي نه ځمکه واخیسته نو چې دا چا ځمکه واخیسته ده په ځمکه کې یوې کولې یو منګی پکې راووته هغه منګی د اشرفو نه او د دې سرو زرو نه ډک نو دک ایمانداري اوس دې ته وایي موږ خو چې په لاره روان یو او د یوې روپۍ نوټ په ځمکه پروت نو زر پې خپه کېږو نو یو خوا بل خوا وګوري چې څوک نی لاس ورښکته کړو نو غلې غوندې راولي او په جیب کې واچوي دا زمونږ ایمانداري هغه چې اوس په ځمکه کې خزانه ومونته منګي یې ومونته غونډ بونډ منګی یې راواخېسته او هغه بل سړي له یې یوړه ویې صاحب ځمکه ما درنه اخېستې ده او په هغه ځمکه کې دا منګی یې راوته راواله وبکي داسې څوک ستا په ځمکه کې ما خو ځمکه اخېستې نه ما خو دا منګی نه دی اخېستې دا سرو زرو دا منګی واله هغه څه وایي هغه هم پوره ایماندار و هغه وی نه ما در باندې ځمکه هم قرضه کړې ده چې په ځمکه کې سو هغه ټول ستا دي ځه وړه دی ورته وی نه منګی ستا دی د سرو زرو او وی نه ستا دی دې ته بني اسرائیلو مسلماني دې ته قاضي له لاړل قاضي ته یو وایي صاحب ما ځمکه اخېستې وه پکې منګی راختلی د سرو زرو ما خو منګی نه دی اخېستې الله به مې د قیامت پر ورځ ونیسي منګی ردلی هغه وی نه ما ځمکه هم خرڅه کړې ده او منګي مو ورسره دي قاضي هوښیار و هغه یو ته وایي ستا بچي شته وی او وی څوک دی وی زما زوی دی هغه بل ته وایي ستا وی زما لور ده وی داسې کار کوو چې ستا دا زوی او دا لور د ده را لور به یو بل ته په نکاح کړو او چې دا کم د سرو زرو منګي مونږ ترې دا به د دوی مهر شي او د دوی سامان به شي قصه خلاصه شوه د یو لور شو د بل زوی شو هغه منګي هغه ته وګوره د دیانت او د ایماندارۍ هغه صلې ته وګوره یو کې م ایمانداري وه بل کې م ایمانداري وه منګي دواړو ته رب العالمین ورسو او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمای بني اسرائیلو کې یو سړی و وی د بل انسان نه قرض پیسې وغوښته چې ما له قرضه راکړه په بخاري شریف کې حدیث هلکه قرضه در کوم خو کله به یې راکړې په پلانکي تاریخ به یې در کوم نیټه زه یې بخایه وی دغه د دریاب غاړې له به ته هم راشې او زه به هم راشم د یو کس د خوړ نه هغې غاړه کور و د بل د خوړ نه دې غاړه کور و ته به هم راشې زه به هم درشم د مازدیګر یا د سهار د دا ټیم دی به دې له راشه خپلې پیسې به یې درکړم هلکه هسې نه چې ګورې رانه کې وی الله علی ما نقول وکیل الله ګواه ګوره د الله ګوی مضبوط شی دی پیسې یې وله ورکړه چې ورې کړه چې هغه نیټه کله راورسېدله دا چې کوم د چا قرض د دې لال د هغه دریاب خواله چې هغه ملګري به اوس راشي او ما له به خپلې پیسې راکړي دې ورغې پیسو له او هغه پیسې راوړې منځ کې چې ورغلل نو خوړ راغلی چې ته بره باران شوی و خوړ راغلی ډېرې زیاتې اوبه دي او خړ سیلاب دی او دا غورځانګې وایي اوس هغه سړی راغلی د پیسې یې راوړي او چې خوله به راغی نو غونډ یوه هفته او دوه هفتې به بېده اوهو الله ما خو ته ګواه کړې اوس اوبه رالې دا پیسې څنګه ور ورسو کشتۍ نشته دا بل وایي ګوره سړي خو ما سره وعده کړې وه خو زه یاره بس خوله راغلی دی نو خیر دی چې خوله کیلي را بېکي نه اوس هغه سړي ته ګوره د هغه ایماندارۍ ته که نه وی نه ما چې کوم ټیم ګواه کړی دی په هغه ټیم به دا پیسې ورکوم لاړ یو لرګي یې راواخېسته او هغې په ترکان سورې کړه پیسې یې راواخېستې هغې پکې ورکړې او هغه لرګي د پاسې سر کېښود او په میخونې پې ټک واو پیسې یې په هغه لرګي کې بندې کړې وی پروردګاره ما چې کم ټیم او کم نیټه مقرر کړې وه هغه نیټې له رالم خو دریاب راغلی دی خدای دا پیسې دریاب ته ورغورځوم ور ویې رسوه سړي ته او که ورو نه رسېدې نورې به ورکوم نورې که دا ونه رسېدې نورې به ورکوم خو چې کم وخت او کم ټیم او ځای مې مقرر کړی و نو هغه ټیم کې سیلاب دی په لاس یې ورکولی نه شم کښتۍ ایستلې نه لرګي یې راواخېسته او هغې دریاب ته ورغورځو دا اوس سادهتوب دی که نه دریاب ته خو چې لرګي ورغورځو پیسې یې هم پکې بندې کړې خو به دریاب بې وړي نو دی اوس غریب دلته په دې غاړه ولاړ دی په دې سوچ کې دی چې اوس به سړی په کښتۍ کې راپورې وځي ما له پیسې به راوړي او که راپورې نه وته نو دی کې هغه لرګي وروړو دریاب روړي دې غاړې له راورسېده چې دې له راورسېده ده را په اوږه کوي زه خشاک له لرګي خو به کور ته یوسو که هغه لرګي وله رب العالمین راورسو خشاک له به لرګي کور ته یوسو زه بس ټیک دریاب کښېني نو سړی به راله خپله قرضه راکړي چې کور ته یې څنګ خشاک له لرګي یوړو تبرګي ته یې ګوتې پې چې ډز یې ورکړه د هغه پیسې پکې راووت او هغه ورسره خط لیکلی و خط پکې پروت و الحمدلله خدایه ما ته خو دې خپل حق راورسو
پروردګار د هغې سړي قدر وکړو، د هغه د نیک عمل قدر یې وکړو، هغه سړي ایمانداري وکړه. ځکه هغه له کوي چې زه که ورسېدې لا ښه، که ونه رسېدې نورې به ورکړم. هغه هم خدای دومره مالدار کړه چې په لاره ځي، غټه خزانه ولې الله په لاره ورکړه، غټه خزانه د هغه د بچو د نوڅو نه زیاته شوه. ده له خدای خپل حق راورسو. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیل یو سړي د واقع بیان. نو ایمانداري چې چا کې وي که نه، چرې به هم دې خدای نه خرابه. پردی خلا پسې بیا نه ګرځي، پردي شوتل پسې به نه ګرځي، پردي خشاک پسې به نه ګرځي، پردي رشوت پسې به نه ګرځي، پردي مال پسې به نه ګرځي. د رزق او د روزۍ بندوبست خو رب العالمین کوي، هغه د هغه په لاس کې ده. د عزت او د ذلت کنجي د رب العالمین د الله په اختیار کې ده. نورونو دا یو نصیحت درته کوم چې هر سړی د خپل ایمانداري په خپل ځان کې پیدا کړي. بس زه په خپله سم شم، په خپله زما بچي به هم سمي، او که زه په خپله خراب یم، زه چې په خپله مونځ نه کوم، بچو ته رمانځه ویلی شم چې دی چې مونځ وکړو. د قوم مشر چې په خپله خراب وي، قوم ته ویلی شي چې داسې مه کوې. زه په خپله ارام خور یم، په دې منبر تا ته ویلی شم چې ارام مه خورې، نه. ته به سبا په مې اعتراض کړې، ښه مولوي صاحب ما ته خو ارام مه کوه او په خپل ارام خورئ. زما خبره به اثر نه کوي، زما خبره به اله اثر کوي چې لاول زه حرام نه خورم، د هغې نه پس تا ته ویم چې ارام به نه خورئ. زه مونځ کوم او تا ته ویم مونځ کوه، زه روژه نیسم او تا ته ویم روژه نیسه، په ما حج فرض دی او زه حج کوم او تا ته ویم حج وکړه. او که زه په خپله دا ګناهونه کوم او تا ته ویم تی مه کوه، زما دا خبره به هېڅ چرې اثر ونه کوي. هله به زما خبره اثر کوي چې د دغې ګناه نه زه ځان وساتم او دا نیکي زه وکړم. نو الله دې مونږ له د نیکو توفیق راکړي او الله دې مونږ د ګناهونو نه وساتي. ورونو یاد وساتئ د الله ذوالجلال تابعداري به ته هله کې، لکه مثال در کوم مونځ به هله کې چې په هغې ځان پوه کړې، د هغې علم حاصل کړې. که د مونځ علم در سره نی ته مونځ نشې کولی. زکات باله ورکې چې ته د هغې علم حاصل کړې. زکات څه ته وایي، په چا فرض دی، چاله به ورکې، څومره به ورکې. که دا علم در سره نی ته زکات نشي ورکولی. حج به ته هله کې چې د حج پوی او د هغې علم تا ته حاصل شي. کله به کې، په چا فرض دی، په کومه طریقه به کې. دارنګې روژه ده چې د روژې علم د سره نی ته روژه نشي نیوی. دارنګې چې کوم حرام څیزونه دي د هغې نه ته ځان ساتې، تا ته به دا علم وي چې شراب حرام دی، سود حرام دی، رشوت حرام دی. دارنګې نور چې کوم ناروا څیزونه دي په هغې به ستا پویه وي، ستا به په هغې علم وي چې دا حرام دي. هله به ترې ځان ساتې، او که دغه علم دې پې نه هېڅ هم نشي کولی. بیا د دې وجې نه رب العالمین د دې عمل نه مخکې په انسان علم لازم کړی دی. ته به عمل هله کې چې تا سره علم وي، علم یې نه عمل نشي کولی. او دا یوازې د دین خبره نه ده، د دنیا مسله هم داسې ده. که یو سړي سره د دې لوډ سپیکر د جوړولو علم وي، خو دا لوډ سپیکر جوړولی شي، که دا علم ورسره نشي جوړولی. که یو سړي سره یو ګلکار دی او هغه سره د کوټې د جوړولو علم دی، هغه عملي طور کوټه جوړولی شي. او که هغه سره د کوټې د جوړولو علم نشته، لکه ما سره نشته، زه عملي طور کوټه نشم جوړولی. دا یاد وساتئ، د هر عمل نه مخکې علم ضروري دی. هله به ته عمل کې چې تا سره د هغې عمل علم وي، او که د هغې عمل علم د سره نی، بلکل ته هغه عمل نشي کولی. د دې وجې نه رب العالمین د عمل نه مخکې په انسان علم لازم کړی دی. علم بیا په ټولو کې لوی علم د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیثو دی. د الله قرآن چې د الله کتاب زده کې او د پیغمبر په حدیثو ځان پوه کې، دا علم د هر څیز نه مخکې دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ووایه ورته ای پیغمبره چې هغه خلک چې د هغې د الله په کتاب، په قرآن او د پیغمبر په حدیثو علم شته، علما دي، تاسو مولیان ورته وایه. او هغه خلک چې د الله د کتاب نه بېخبره دي، د الله په قرآن او د پیغمبر په حدیثو علم نشته، تاسو امیان ورته وایه. دا دواړه برابر دي، شرم برابر نه دی. د لومبو خلکو له الله د خپل کتاب پویه ورکړې ده، د خپل پیغمبر د حدیثو پویه ورکړې ده. الله ته چې څومره نږدې کېږي، په علم به نږدې کېږي. بس څومره چې ستا په زړه کې، ستا په سینه کې
د الله د کتاب او د پیغمبر د کتاب علم وي هغه مره به ته زیات نږدې او څومره چې د دې علم کم وي یا نی هغه مره به زیات لرې کېږي. د دنیا دا نور څیزونه خو بې فایدې څیزونه واحد علم دی. دا یاد وساتئ ورونو چې دا ما سوا د انسان نه په دې مخ د ځمکه د بل چا له الله نه دی ورکړی. انسان له الله ورکړی دی، حیواناتو له الله نه دی ورکړی. او دا نور څیزونه خو د انسان هم شته او د دې حیواناتو هم شته. لکه زه به یو مثال درله درکړم. زمونږ دا سترګې دي، د سترګو طاقت کې یو سړی دا وایي چې د سترګو دا طاقت د انسان کې د انسان دا دونه کامل ولې دی؟ ښه شته سترګې ولې الله ورکړي دي. نو د شلو انسانانو سترګې را یو ځای کړې یو پیشو سترګو ته نه رسي. ته په تیاره کې ستا نظر نه لګي او پیشو په تیاره کې پټه ناسته یو هغه خپل ښکار ورته معلومي، ستا نظر بسي د یو پیشو نظر ته د انسان نظر نه رسي. ښه که ته وایې چې زما غوږونه دي او زه په غوږونو کامیاب یم، زما په شان انسان چې انسان دی نو په دې انسان دی چې دله الله د غوږ د اورېدو طاقت ورکړی دی. کتابونه لیکي وایي دا کونې چې دي کونې په دې غوا میخو کې چې کېږي دله چې رب العالمین د غوږ د اورېدو څومره طاقت ورکړی دا په مخلوق د خدای کې د بل چا نشته. پخوا کې به چې د خلکو به غلاګانې ور دا کېښولې د کونې نه به یې د هغې هغه معلومات اخیستل. د کونې نه کونې به یې راونیوه او خپې پورې به ورته تار وتړه. په ځنګل کې به دوی ناست وو نو کونې به یې یو ځای کې پرېښوده. ناکونه چې به په کوم طرف روان شو نو دوی ته به پته ولګېده چې قافله دې طرف نه روانه ده. کونې له دونه الله د غوږ له طاقت ورکړی دی چې هغه ته په میلونو لرې پته لګي چې څاروي په دې طرف را روان دي. قافله کې خامخا غوا او میخې او ګډې او چیلې او خره او اتیان او اوښان وي که نه، کونې خو هغې پسې زور کوي. نو هغې به په ځنګل کې په دشت و بیابان کې تار قللی و په کونې پورې او هغه به یې په میدان پرېښوده. نو چې دی به روان شو بیا به یې رونیو بیا به یې ودرو بیا به یې پرېښود. خو چې پته به ولګېده چې دا کونې خو په دې طرف ځي معلومېږي دا چې دې خوا قافله ده پکې څاروي شته دی چې غلا او ډاکوان به باغه طرف لل نو قافلې له په مخه ورغلل قافله به یې جوړ کړه. په میلیونو لرې د کونې دومره رب العالمین په دې غوږ کې طاقت پیدا کړی دی چې تا ته څه پته لګي. موږ خو معمولي غوندې اورو، اکثر اوس خلکو په غوږ کې مشینونه ایښودي دي پوره هغه اواز هم نه اوري. د دیوال نه هغې غاړه لږ اواز اورې چې لږه خوا شي غوږ یې داسې نیولي بیا هغه اواز هم نه اوري او دا په میلیونو لرې اواز اوري. ها د پوزې دا طاقت به راولي. ته به یاره زما خو پوزه کې دومره طاقت دی چې زه خوشبویي هم پرې معلوموم او بدبویي هم پرې معلوموم. قسم دی که ستا په پوزه کې دومره طاقت وي څومره چې الله د میږي په پوزه کې پیدا کړی. ځه که نه د وي کې ته سامان کېده او په الماره کې یې کېده، تا ته پته نه لګي چې په کوټه کې د دې خوږو خوشبویي شته او که نشته. چې نږدې پوزې له راوړې پته به راته ولګي او میږي او پسې رقم نه راختی. هغه د ځمکې په تل کې پروت دی میږي ویښ یې لاندې پروت دی او که تا په الماری کې خوشبویي کېښودله مټۍ دې کېښوده یا بل شی دې کېښوده میږي دا هغه ځای نه خپل لښکر ته اطلاع ورکړي دا ځای چې پرې ورځو نیغ پرې ورشي چې سهار راپاسې نو صرف د هغه مټۍ او پوستکې به پروت وي او دننه چې څومره خواږه پکې ټول به میږو تښتولي. ستا پوزه کې هغه طاقت نشته کوم چې د میږي په پوزه کې هغه طاقت الله پیدا کړی. ښه که ته وایې زما غاښونه او زما لاسونو کې طاقت دی، زه پې کاڼ اوچتولی شم، زه پې تیږه اوچتولی شم، کم طاقت چې رب العالمین د زمري په پنجو کې ایښودی دی، کم طاقت چې الله د باس په مکوکه کې ایښودی دی، وایه هغه د انسان په خولې یا په لاسو پښپو کې شته؟ ته پسه ته ځان ته اوچت وی. ستا د پوزې نه د میږي پوزه کې طاقت زیات دی، ستا د سترګې د پیشو په سترګه کې طاقت زیات دی، ستا د غوږ نه د کونې په غوږ کې طاقت زیات دی، ستا دغه نه څه ورته ویلې کېږي د لاسو خپو نه د زمري او د پړانګ او د په هغې کې طاقت زیات دی. او که ته وایې نه زما د ژبې زور زیات دی، زه چې څنګه اواز کومه داسې اواز نه میږی کولی شي نه مرغی کولی شي او نه پیشو کولی شي، نو تا خر نه دی لیدی که نه؟ خر چې کوم اواز کوي زما په خیال ستا لوډسپیکر هم هغسې اواز نه شي کولی، هسې کومه کرکه او کومه چغه وباسي. نو ته په څه زیات شو د دې حیواناتو نو؟
هغه څیز راته وښایه که نه چې ته د حیوان نه پرې زیات دی. دا تینه دی وجود غټ نه دی، د اوښ نه ستا وجود اوچت نه دی، د خر نه دی اواز اوچت نه دی، طاقت کې د نه هغه زیات پي. ته چې معمولي غوندې لږ مونږ وګرځو بیا هم ساز یې راځي. خر چې سهار نه مازدیګره پورې ښه پرې وسې وکړي وسې او ستړی شي او قخ قخ کوي چې لږ یې پرېږدي او په دې خاوره کې یو څو ځله اورغړي راورغړي او پنځه شپږ دیدونه واچوي بیا دمه دی. دغه طاقت خو د انسان نشته کوم چې الله خر له ورکړی دی. یاره یو سړی راپاڅېده هغه وی یو څیز په انسان کې د کمال شته، هغه دا دی چې انسان له رب العالمین د طب د انجینرۍ مهارت ورکړی. دې کوټه جوړولی شي او دا حیوانات هغه نشي جوړولی. دې ځان له کوي کنستی شي، دې ځان له د خوراک څښاک انتظام کولی شي، نه خر داسې کولی شي او نه اوښ داسې کولی شي. دا خبره دې غلطه ده. یو رکوټې غوندې د شاتو مچی قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي رکوټې د شاتو مچی هغې له چې پروردګار د انجینرۍ د ګلکارۍ د لوارۍ کم طاقت ورکړی دی قسم دې که دا په انسان کې وي. تاسو به د شاتو د مچو کبین کتلی، ځکه هغه نور هم نه کتلی شاتو د مچو، د سرو مچو دا خو تاسو کتلی دی. دا خو تار وخت ګورئ ځان له چې کم کور جوړی، کور د سرو مچو والا یا د شاتو مچو والا، هغه کور وګوره د یوې مچۍ او د بلې مچۍ د هغه کور په منځ کې به د یو شوتر فرق نه پیمانه ورسره شته. د شاتو مچۍ شپږ بوټي د کور جوړی، دا څه مچۍ ګیر چاپېره ګول کور جوړی ښه مزېدار. پیمانه ورسره نشته، سال ورسره نشته، پرکار ورسره نشته، مزې ورسره نشته، تاټکې ورسره نشته چې پکې راوچلی، د ویلډینګ سامان ورسره نشته او ورو ورو لګیا دی صاحب ځان له کور جوړی ښه مزېدار دونه غاټ کبین جوړ کړي. شریش ورسره نشته او د پاسه چې پکې بچې ور واچوي نو پردې باندې پې سر بند کړي. دا نظام الله زه خو ویمه چې زمونږ انجینیر به سي، مونږ خو که دیوال وو نو سال وله پکار دی صاحب، قوازه وله پکاره ده، تاکې وله پکار دی او مزې وله پکار دی او پیمانه پکار ده او بې دې نه کار نه کېږي. مچۍ ته د دې هېڅ ضرورت نشته. او په تیاره کې دا سرې مچۍ خو په رڼا کې خپل کبي نچوي او تورې مچۍ په غارونو کې دننه خپل کبي نچوي. د شپې هم لګوي او دروازې هم لګوي، نه ورته د بجلۍ ضرورت شته او نه ورته د بلب ضرورت شته. ته انجینیر قسم دې که د شاتو یوې مچۍ ته د دماغ ورسېږي که ته بله یو خبره له کې راولې چې نه انسان کې یو کمال شته چې هغه په دې کې نشته. ادا انسان خپل علاج په خپله کولی شي، ډاکټر او حکیم او طبیبي کولی شي، خر علاج په خپله ځان نشي کولی، اوښ نشي کولی، هاتي نشي کولی. دا خبره دې غلطه ده. مولانا طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي، قاری طیب صاحب وایي د په هندوستان کې شوري علاقه کې اوسېدم نو یو ځل باندې ته لاړم، هلته هم خپلوانو رشته دارانو وي چې هلته لاړم نو دغه د آب و هوا مې ډېره زیاته خوښه شوه. یخه هوا لګي او نه دوړه شته او نه لوګې شته. په ښاریه کې خو لوګي ډېر زیات دي، ګرمي ډېره زیاته وي، یخه مزېداره ښکلې هوا ده او ښایسته اوبه دي. وایي ما هغه خپلوانو ته وایي چې تاسو مزې وکړئ. نو خو په دې ښاریه کې مړه شو د ګرمۍ نه او د لوګو نه او د دندونو نه او د دوړو نه. ښه شته ښکلې هوا کې ډېری مزېدارې هوا در باندې لګي او یخ اوبو ته پراته یې. وایي هغې وایي تېره ټیک ده، مونږ خو په دې ډېر زیات خوشحاله یو خو په یو غم مونږ اخته یو هغه تاسو کره نشته، تاسو ښار کې نشته. هلته شی دی وایي بیزوګانو نه ډېر تنګ یو. راځي کټوی رانه تښتوي چې کټوی پخه کړو مونږ ته لږ کوټې ته ننوځو، بیزو راشي په دواړه لاسه کې ونیسي ویې تښتوي. ډوډۍ بار نه شو پرېښودی خو چې څنګه بیزو راشي غوڼ ښکاري ونیسي ویې تښتوي. میوه بار نه شو پرېښودی مونږ خو د بیزوګانو د لاسه له سپېمونه راغلي. وایي ما ورته ویل هلکه دا خو ډېر اسان علاج دی، مړی به یې کړو که نه. زه به د دارو راوړم ډوډۍ کې به یې واچو او بیزوګانو ته به یې واچو، هغې به یې وخوري. ټولو بیزوګانو یو څو ورځې به ورته ډوډۍ واچوو بیا خوري، بس مړی به شي، خلاص به شي. وایي مونږ هم هلکانو وایي لاړم د پساري دوکان ته، زهر مې راواخېسته او هغه زهر مې په وړو کې ګډ کړ، د هغې نه هم ډوډۍ پخې کړو او هغه ډوډۍ به راواخېستې بره په چت باندې بیزوګانو ته ټوټې کړې او مونږ ورته داسې بار یو پټ ځای کې کېناستو چې دا بیزوګانې به اوس راشي دا ډوډۍ به وخوري.
مونږ به ورته ګورو مړې به شي. وی دې کې یو بیزو راغله. وایي چې څنګه راغله بیزو، هغه ډوډۍ ته یې ګوته کړې داسې په دې لاس او بیزو لکه انسان داسې لاسونو باندې لکه شی راځي. ډوډۍ راواخېسته، لا ولې بین کړه. ګورې که تاسو بیزو ته کتلي که نه، هر شی چې خوري لا ولې بین یې کړه. چې بیا یې کړه واپس یې کېښوده، لاړه. وایي موږ وایي چې دا ګوره ورته دا خو شیخ هوښیار دی. ډوډۍ ګوره بوی کړه او پې نه خوړه او لاړه او تښتېده. وایي چې لږ ساعت تېر شو، دوه درې بیزوګانې راغلې. وایي چې راغلې څنګه هغوی یې ډوډۍ راواخېسته، هغې هم بوی کړه، کېښوده، لاړې. وایي چې لږ ساعت تېر شو، پکې یو غټ بیز دی او یو 5 شپږ بیزوګانې ورسره د دې راغلې. وایي هغه غټ بیز هغه ډوډۍ راواخېسته، پوزې ته یې کته کړه او بیا یې پوزې ته ونیوله، 2-3 ځله یې کېښوده، لاړه. وایي مونږ وایي چې دا خو نوې نخره جوړه شوه. بیزوګانې راځي او ډوډۍ بیایي او واپس ځي. وایي چې لږ ساعت تېر شو، بلا لښکر د بیزوګانو راغی، یو 20-30 او هر یو بیزو سره په لاس کې یو شنه پاڼه ده. شنه هغه پاڼه یې کېښودې او راغلی هغه ډوډۍ یې وخوړه. د سیز مې چې څومره ډوډۍ مونږ ریچې کړې وه ټوله یې وخوړه او بیا یوه پاڼه یې راواخېسته ورپسې یې وخوړه او بیا په ګډا شوې. بیزوګانې خو ګډېږي هم که په ګډا شوې بیزوګانې. وی ښه تماشه یې وکړه او ګډې شوې. مونږ ورته ګورو، لاړې اړو اساس هر یې پې ونه. وایي ما ملګرو ته ویل چې ګوره مونږ هم وایو چې زمونږ ډاکټران په لیباټرو شی معلوموي. ځکه نه ډاکټر له یو ډوډۍ هسته چې دې کې زهر شته او که نشته، ډاکټر د هغې زهر نشي معلومولی. هغه که د هغې زهر معلوموي نو په لیباټرۍ به یې معلوموي. اورېږه تېر دا مونږ لیباټرۍ ته وړو، هلته کې مونږ ګورو چې دې کې څه شی دی. او بیزو له پروردګار په دا پوزه کې داسې لیباټري پیدا کړې ده چې هغه ډوډۍ یې بینم که ورته پته مو لګېده چې دې کې کم نمبر زهر دی او بیا د هغې علاج هم ورته معلوم دی چې په کومه پاڼه دا زهر ختمېږي. لاړه هغه پاڼه یې راوړه، هغې ورپسې وخوړه، هېڅ هم نشته. وایي زمونږ ډاکټر او طبیب له دا چل ورځي کوم چې رب العالمین دی بیزوګانو ته لا کوم چل ښولی. تبلیغي ملګري چا نه مې اورېدلي دي افریقې ته. نو وایي چې افریقې ته لاړل نو کال یې تېر که واپس راتلل. یو ملګری پکې داسې و چې هغه به ږیره او دا سر توروله. بعضې خلک اوس هم ځان هلکان جوړوي، قدرتي الله وله ویښته سپین کړي یا تور کړي. هغه هم دا چالو که چېره اوس واپس کلي ته اوس روان دي او ورځ دوی پاتې دي. نو ځان سره یې د پاکستان نه هغه د ویښتو د تورولو هغه ډبې مبې وړې دي چې واپس کلي ته ځمه چې د خپل ویښته ځان له تور کړم. لنګل کې ناست دي نو ورته چای ځان له پخ کړی ده، دې اشنا اوس ګومند راغشتې ده. وایي هغه د توروالي هغه چې کوم پوډر دي یا ملهم دي هغه اوس لګیا دي پرې مخ باندې ځان له پر یو طرف باندې مږي. نیمه ږیره ځان له توره کړه. دې کې بیزوګانې خو هلته ډېر زیاتې دي. یو بیز راغلی دی هغه ته یې هغه ټول سامان نیولی دی او دریاب ته یې غورځولی. چې دریاب ته یې غورځولی دې ملګري اوس نورو ملګرو ته چې هلکه دا اوس څه په مصیبت وړېده. ما خو ځان له نیمه ږیره توره کړه او نیمه مې پاتې ده سپینه. اوس دا ملهم خو به دې ځنګل کې مونږ ته میلاویږي هم نه، دې سره به اوس څه کوو؟ په دې سوچ کې دی او په دې فکر کې دی او ملګري مو سره پریشان دی چې واقعي دا اوس که دا نیمه واپس مونږ ووینځو نو دا نیمه خو توره ده او نیمه ږیره سپینه ده، نو دا اوس مونږ ښاریې ته هم نشو تللی او چې وطن ته ځو دا خلک به څه وایي. او بل دا چې په دې علاقه کې اوس ورو مونږ ګرځو نو دا خلک به راپورې خاندي چې یاره دا صاحب ته وګوره نیمه ږیره یې توره ده یو طرف او نیمه سپینه ده. وایي دې کې یو بیزو راغله. وایي چې څنګه بیزو راغله ورسره ډکي دي. هغه ډکي یې راوړله او نغري کې یې کېښودل. و دې ملګري ورته غوسه شو، لرګي ته یې ګوتې کړه چې دې بیزو خو ماله زه ما هغه وي مونږ ته چې لکه ته پرېږدې که څه چل شته. دا ډکي دې راوړل او دې نغري کې کېښودل، دې بیزو ته ته پرېږدې که څه چل شته دی. وی خیر هغه مونږ ته بیزو ګوري او هغه ډکي په هغه نغري کې وسوځول. وی چې ویې سوځول هغې یې داسې را جارو کړې. وی چې را جارو یې کړې اوس هغې رالي په لاسو او په ځان مږي داسې په سر هم مږي. وی ما مرګ درې چې پوډر یې دله راوړل دا تا ته چل ښایي چې هغه شی مې دنه وغورځو هغه بېکاره دي دا پورې کا.
وی هغه وی چې ما پورې ټوکې ولې کوې خو خیر تا دې مجبوره کړې چې هلکه دې هیرو کې ته ته بوله بیدو تا ته نیغ نیغ ګورې هغه یوې رالې په ځان پورې کوي وی دا چل وکړو چې هغه سړي باندې هغه هیرې مونږ په دې ګیره باندې په دې سر باندې پورې چې پورې کړو دې کې ته چل هر څه چې خو څه لوبه پکې شته وی چې هغه مله پورې کړل بیزو هم نیغ نیغ کتل لاړه وتښتېده وی چې لږ ساعت تېر شو د هغه سړي نه هغه ګیره او هغه د سر ویښته ټول پرېوتل ګیره هم خلاص شو او د سر د ویښتون هم خلاص شو سړی غوسه دی چې هلکه دا ما سره تاسو څه ظلم وکړو خدای خو دې بیخ دې بیزو باسي هغې په شرمونو علمات بکري ته ځم خلک به راته ورته وایي ای چې ته تبلیغ ته ځې کې تللی وي چې ګیره دې وخوړی ده سر دې وخوړی او دا ګیره چې اوس رالوېږي او خامخا څلور پنځه میاشتې لګي په دې خو ټیم هم لګي یاره مونږ هم پریشانه به هم پریشان چې څو ورځې تېرې شوې نو د دې سړي په هغه ګیره کې او په هغه سر کې هغه ویښته راوټوکېدل لکه ویښته غټېږي وی بالکل تور راووتل یو ویښته په سر کې او په ګیره کې سپین نو مکمل د ویښ نه تور ویښته را پیدا شو او چې څومره به لوېدل تورېدل به مکمل لکه د نوجوانانو هلکانو چې سینګتر او ګیره تورې دقسې تور ویښتې راووته بیزو ته چا دا عقل کولی دی دا سوچ او فکر چا ورته ښولی دی داسې بوټې ونه را پیدا کړه داسې ډکي ونه په ځنګل کې را پیدا کړه الله پیدا کړي د خدای قدرتونه شته چې هغې ایرې دې په سپینو ویښتو باندې هم پورې کړې دا به د نه ورجوي او د هغې په ځای به تور ویښته را پیدا کړي خو که انسان وایي چې زه په دې کامیاب یم چې زما حکمت زده دی زما ډاکټري زده ده زما طب زده دی د بیزو نه زیات طب او د بیزو نه زیاته ډاکټري انسان نشته دا ورته حقیقت دی ما ته یو سړي خبره کوله چې مونږ یو مارغه ښکار کړ په ځنګل کې وایي چې مارغه م ښکار کړ او مونږ راوړو مونږ حلال کړ نو دا پتون یې ماتو یقین وکړه نو وایي چې پتون والا مونږ وکته نو په هغې پتون نه د یو بوټي پټ تاو کړی و پټ هغه پټ ور پورې نښتی و مونږ ورېږئ دا ګورو چې دا پټ دی ولې تاو دی وایي چې پټ هم ته په قلاره جدا کړ او لاندې د هغې هغه پتون وکته او بیا مو ولا هغه پتون اوسیره لکه اپریشن چې کوې نو د هغې هډوکې ماتو ګوره رب العالمین دا هغې ته په عقل کې چورې دي چې دا هډوکې ستا مات دی د پلانکې اونې پټ چې د تاو کې نو هغه هډوکې به ځای له ورولي د انسان په څه باندې غاویره دی دی په څه انسان دی دی په کم یو دګې کم طاقت دی چې دی وایي زه په هغې اوچتی یم یو څیز دی په دې کې چې په هغه څیز به دی کمال ته رسېږي هغې ته د قرآن او د حدیثو علم او پویه ګورې و د قرآن او د حدیثو پویه چې دا پویه چا سره ده دا د الله په نس کمال ته رسېدلی انسان دی او چې دا پویه چا سره هم نشته هغه خو لګیا دی بس کړې له ګټه کوي که نه که ډاکټر لګیا دی او ډاکټري کې یو ایمان ورسره او دیانت ورسره خو ټیک ده خو که ایمان ورسره نه او دیانت ورسره نه د مقصد څه دی کټې له پیسه پیدا یو انجینیر لګیا دی یو بل یو افسر لګیا دی ایمان ورسره و د ایمان لاندې د خدمت کې خو ټیک ده خو که ایمان ورسره نه د سره لګیا دی محنت او خواري کوي سره پوسټر د خپل خېټې لپاره لګیا دی نو پېټې له خو سپین لګیا دی منډې و خېټې له خو خرن لګیا دی منډې و خو میګیم لګیا دی خېټې له خو لکبانن لګیا دی بیا زموږ ردي په منځ کې فرق څه شو بلکې خدای شته موږ مسلمانان د کافرو نه ښه یو ولې موږ که بیا هم ډوډۍ خوري که نه د پیغمبر په طریقې خورو ښکلې مزېدار ورته کینو پرلت ورته وغځو دسترخوان هم مخکې پروتي او ښه په مینه ډوډۍ وخورو او دا ظالمان پیرنګیان او انګریزان او کافران چې ډوډۍ خوري د هغې هغه خوراک هم د سپو د خرو په شکل وي هغې هم په ولاله خوري او دې هم په ولاله خوري فرق پکې څه شو نه لوی څیزونو د کمال انسان په کمال ته رسي انسان په کامیابېږي هغه څه شی دی هغه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیثو علم او پویه ده رب العالمین دې زموږ نصیب دا د کمال شی دی دا د کامیابۍ شی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوږد حدیث دی یو راټوټې غوندې جمله ده پکې چې العلماء ورثة الانبیاء علما دا د پیغمبرانو وارثان دي د پیغمبر وارث دی دا د پیغمبر وارث محمود غزنوي رحمت الله علیه وی بزرګ تېر شوی او ډېر مجاهد بادشاه مو داسې بادشاه و چې ډېر هغه ایران او د هرات او د قندهار د علاقې نه راخطا شو او په هندوستان کې سومنات لوی د هندوانو هغه عبادت خانه و د هغې مندر و په هغې د پاسې د اسلام جنډه ودروله
به شپې به راپاڅې د ایوب مشر په دې خپل علاقه کې به ګرځېده، د خپل رعیت حالات پې معلوم و. او سومنات چې د فتح کو کله نو په هغې کې د دوی یو لویه مندر و چې په هغې کې بوتان پراته وو، نو ټول یې مات کړل. یو غټ بوت و پکې، لوی بوت، هغه دوی نه شو ماتول. او هغه په داسې اندازه و چې هغه د هغه مندر په میانځ کې و، نه څه پورې تړلی شوی دی او نه په څه پروت دی. دوی چې راننوتل مسلمانان دي ورته حیران دي چې خدای پاکه دا څه پورې تړلی، نرې تار دی هم نشته په دې میانځ کې، لکه دا پکې خو په دې لنډه برکت پورې ویزان دی، نه نه څه پورې مویزان نو په دې میانځ کې نښتی. دوی کې والا ورکوي د ځای نه راکړي، نه څه پورې تړلی دی، نه څه شي د پاسه پروت دی. ډېر زیات هوښیار دا هغه ملګرو ته وایي داسې کار کوو چې دا عبادت خانه وله روانوو. دې کې څه چل دی، په دې دیوالونو کې څه لوبه ده. دا روانو نو دا بوت به هله مونږ قابو کوو، او که دا هم روان نه کړو نو دا بوت په همدغه ځای ویزان وي. ویل صاحب دا خو ډېره ښه شته ابادي ده، دا ولې روانوو؟ دا بوت راغورځول غواړئ مونږ دلته کې د جومات پر دې نه جوړ کړو، نه دا عبادت خانه روانوي. اوس بوت ته رامیاس کې نښتی دی، نه بره سره بانډه دی او نه لاندې څه سره رابطه شته. یوې عبادت خانې یو دیوال باد کړه که نه، معبود په درس باندې لاړ، بل دیوال پورې جنګېد. هلکه داسې چل شوی دی. هغوی دا چل کوو چې په دې مندر کې، په چت کې، په ځمکه، په دې څلورو دیوالونو کې مقناطیسونه لګولي، او دا بوت هم د هغوی دا سټیل نه د اوسپنې نه جوړ کړی و. نو په داسې اندازه یې ورته هغه مقناطیسونه لګولي وو، په داسې اندازه چې دا بوت په دې منځ کې پروت دی، هغه مقناطیس یې ځان ته راکاږي، دا بل یې لاندې راکاږي، په دې نمبر تللی شي نه لاندې راتلی شي، او دا بل یې اخوا ځان ته راکاږي، دا بل یې دې خوا راکاږي. داسې هغه مقناطیس او دا هر یو مقناطیس ورته لګېدلی دی، ځان ته راکاږي او تر بل لګېدلی دی. او په داسې اندازه یې هغه بوت پکې په دا منځ کې ایسار کړی و چې هغه یو طرف ته نه دې خوا تللی شو بل راښکو، نه دې خوا تللی شو هلته ورته بل مقناطیس لګېدلی دی. چې یو دیوال یې غورځوه هغه مقناطیس ترې ختم شو، بل پورې وجنګېد. چې بوت یې راواغېسته، ټول هندوان وله رالل. لوی صاحب مونږ درخواست درته کوو، منت درته کوو، مهرباني وکړه دا بوت تېرې نو دا مونږ له راکړه او په مونږ یې راخرڅ کړه، هر څومره پیسې چې غواړه داسې لیکي. ویل صاحب دا بوت د سرو زرو سره تجو درکوو، چې قیمت ته د خولې نه وباسې مونږ درکوو، خو دا مهرباني وکړه دا زمونږ قیمتي ډېر د خوارۍ بوت دی، مهرباني وکړه چې دا بوت علامات نه. مرګه ورته ویل صاحب چې دا پیسې دوی مونږ له راکوي او چې څونه ترې مونږ او په کروړونو روپۍ راله راکوي، بلا بوتان هم مات کړل. غیر ولا یو دی پکې داسې کړ، دا به په دوی ورخم کړو، پیسې به ترې والو، په هغې به مونږ د جهاد کار وکړو، مجاهدین به په جهاد سامان والي، تینه تورې نیزې به پرې والو، هندیان ته ویل زیاته خو دی مونږ پرې صلاح کوو، سهار به خبرې کوو. د شپې وده شو، چې وده شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولیدل. نبي علیه السلام مبارک ورته کون و هغه د قندهار نه چې راخطا چې خدای دپاره چې ته بوتان ماته بوت شکن وي، دا نه بوت پرست شور کړ، بوتان خرڅوي، پیسې پې چې راپاڅېده، پس فوراً یې هغه خپل اهل کار راوستل، بس ما نبي علیه السلام په خوب کې ولید، هله راوی چې دا بوت مات. هندوانو ورته منتونه او زارۍ نه نه ما ته ډک رای کوم وایي چې د الله صلی ومنې هغې کې خیر چې بوت لی څنګه ته به راوبروو مات یې که نو د بوت خېټه د قیمتي لالونو او هیرو جواهراتو نه ډکه وه. هندیانو په بوت کول، هغې کې هغه قیمتي سامان پروت و، هغه هیرې او جواهرات د دومره دولت و چې د هغې قیمت سر نه په ټول هندوستان کې چا سره نه و. بوت خو یې مات کړه، که خرڅ کړی وی خو پیسې به پرې اخېستې وې. او چې دا پیغمبر علیه السلام ورته په خوب کې وي، چې ګورې الله ورته په خوب کې، نبي علیه السلام ورته په خوب کې وي چې ګورې پانک او بت شیکن جوړ شه، بت پرټ مې جوړېږه، نو د اربونو نه چې د کربونو هیرې او جواهرات پکې فخر ته کې راووت. دغه محمود غزنوي رحمت الله علیه یو ځل د شپې بار راووت او لګیا دی په دې خپل کلي کې، په دې علاقه کې معلومات کې د خپل رعیت د دې حالات. نو دوی وایي زما په زړه کې درېو خبرو سودا ده. یو مې په زړه کې دا سودا ده چې ما به الله وبخښي که نه، دا خو د هر مسلمان په زړه کې دا سوچي، یو خو به په الله دا ایمان ساتو چې الله ته م وبخښي، خو د یقین علم او د حقیقت پوهې چې دا علم دا صرف رب العالمین سره د مونږ څه پته ده. یو مې دا سودا وه چې ما به الله وبخښي وکړه،
ډېر به مې دا سودا وه چې زه د خپل پلار سوچه زوی یم او کارمونه یم. هسې نه چې ته مور مې څه ته غلطي نه کړې او د خپل پلار زوی نه یم او چې ته د بل چا نه پیدا یم. او دریم دا یو حدیث د نبي علیه السلام کې العلماء ورثة الانبیاء چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. په دې مې شک و چې دا د نبي علیه السلام رښتونی حدیث دی که دا اصله بل چا خبره ده د چا مقوله ده. وی دا ملک سودا ده. د شپې راووته ګرځي خپل نوکران پولیس والا ورسره دي یو ځای کې یو لور ناست دی هغه خپله لواري کوي هغه ځان ته ډیبه بله کړې ده شپه ده او یو طالب لګیا دی خپل سبق یادوي. د دې طالب نه چې کله خپل سبق خطا شي نو دی هغه کتاب راوړي د لور هغه ډیوې ته وګوري بیا ترتي نو لګیا دی ګردان کوي نو چې بیا خطا شي نو بیا راشي د لور هغه ډیوې ته وګوري. محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته اشاره وکړه هلته دی فرش څه کوې اوس یې د طالب یم د طالب یم په لاره کې په دې نیمه شپه کې څه کوې وی سبق یادو دې سبق پور ولې نه یادې وی ډیره که رسید نشته غریب یم دغه لور دی دوبۍ ته د خپل کتاب ګورم زه ورته ومن دا ګوره حقیقت دی پخوا زمونږ په دې علما هم دا حالات تېر شوي نوري صاحب د خدای پاک وبخي هغه به هم دا وي چې موږ د شړشمه د تیلو ډیوې ته ټوله شپه ناست او کتاب به مو ورته او چې تیل به نه و دا ماته هغه وی د سپومۍ راته مونږ کتاب ته د سپومۍ په رڼا غریب ووه نه بجلی و نه د قو تیل یا شړشمه دا تیل به خلکو خپل ایستل هغې ته مونږ لګیو بلکې هغې یو خبره کوله وي زمونږ یو استاد و هغه فټکې والې و د شړشمو تیلو ډیو پرته و هغې ته کتاب کته پته ورته نه و د هغه تیلو د هغه ډیوې نه هغه پټکي ته چې ته اور تللی دی هغې اور اخیستی دی اور یې اخیستی دی چې هغه وی چې ما وی ته د معراج شپه شوه رڼا ده اوسه راشه بنده چې څه سوال کې تل هده له قبلی زه خو مخامخ د شړشمو د تیلو ډیوې ته ناست یم او دا غرغنډو به ایستلې پې خو رڼاګانې دي یې خو د بونټې ماتې کړې رڼا ده او کتاب راته پروت دی چې که خیر بس د رب العالمین د طرف نه فضل دی چې ته دوا کې او چې لږ تا تېر چې مې سر له تاو راغی چې مې وکتل اوس په پټکي اور بلېږي زر مې اپا وغورځو وایي دا یو عالم متعلق هغه بیان کوو نو غریبي وه ډېره زیاته جوماتونو کې هم خلکو اکثر شړشمو د تیلو ډیوې بلولې او هغه ډیوټ پې ورته وي په هغې کې به دوی ښه د مشرانو ته مونږ ته معمولیات دي پوره ورته نه دي نو محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته لکه کور ولې کتاب نه ګورې صاحب ډیوه راکاره نشته نو غریب یم د لور دې ډیوې ته لګیا یم د خپل کتاب ګورو وی ښه ګوره ته د دین طالب او تا سره ډیوه نشته نوکر ته وایي هغه سره سرو زرو ډیوه وه محمود غزنوي نه مخکې روان وایي دا ول او ښشتره زیتون تیل پکې بلیږي وایي زه خپل کور کښېنه او دې ډیوې ته خپل کتاب ګورو چې کله هم تیل خلاصېږي نو بیت المال ته راځه موږ به د تیلو انتظام کوو طالب خو کامیاب کېږه ته چې د سرو زرو ډیوه ورته میلاو شو د زیتون تیل دي پکې خوشبویه خو چې محمود غزنوي کله کور ته لاړه او وده شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوب کې ولید نیکان خلک نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي ای محموده د سبکتجین زویه ای محموده د سبکتجین زویه الله دې وبخه ځکه چې د ما وارث سره دې امداد وکړو چې د خوبه راپاڅېد چې د درې والو شکونو راته نبي علیه السلام علاج وښوده لومبی شک مې لو چې ما به الله وبخي که نه نبي علیه السلام راته دوا وکړه چې الله دې وبخه چې پیغمبر علیه السلام ته دوا وکړو خو یقیني خبره ده با شک خو مې ووتې انشاءالله الله به مې بخي د دواړو جهانو مبارک سردار راته د بخښنې دوا وکړه دویم شک مې لو چې د ما خپل پلار دی وکړو ارمون یم نو نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې د سبکتګین زویه ور پلار نوم یې راته واخیسته مې پته ولګېده چې پلار مې خپل دی ارمونې نه یم او دریم مې دا شک و چې دا حدیث العلماء ورثة الانبیاء چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي چې دا د نبي علیه السلام رښتونی حدیث دی او که نه دی وایي نبي علیه السلام راته وفرمایل چې زما وارث سره دې امداد وکړه نو طالب ته خپل وارث ووي معلومیږي دا کې دا طالبان یې وارثان دي نو چې طالب یې وارث شو او طالب شته چې موږ ورته مولا وایو عالم ورته وایو دا خو یقینا وارث شو هسې د عقلي خبره درته وکړم وارث چا ته وایي چې د پلار نه کوم شی پاتې شي د پلار نه او هغه شی چاته
په قبضه کې واغېسته، دا د پلار وارث یې که نه، د پلار نه ځمکه پاتې شوه او زوی هغه ځان په قبضه کې واغېسته، زوی یې وارث شو. د پلار نه جامې پاتې شوې، سونه پاتې شو، ټوپک پاتې شو، تماچه پاتې شوه، دولت پاتې شو او زوی هغه په خپله قبضه کې واغېسته. نو خلک څه وایي؟ د پلار میراث دې زوی ته پاتې شو. د نبي علیه السلام نه څه پاتې شوي؟ مال نه دی پاتې شو. دې ته چې کله وفات شو د نبي علیه السلام مبارک زغره د یو یهودي سره ګرانه وه، د اوربشو اوړی ته یې پکې اخیستي وو او چې کومو 2 څادرو کې د نبي علیه السلام مبارک ساه ختلې ده، نو عایشې بیبي فرمایي یو صحابي ته وښول دې څادرو کې ساه ختلې ده مبارکه او هغې ته کوټې لګېدلې، دغه 2 څادرې ترې پاتې دي. یو هغه یې زغره وه یهودي سره ګرانه وه، یو کاسه وه چې هغې کې یې اوبه څښلې، یو څو څارمنې وې. دا یو څو څیزونه د نبي علیه السلام نه پاتې دي. څه څیز دی چې هغه د پیغمبر علیه السلام میراث ورته نه ووایو؟ څه شی دی؟ هغه په خپله د دواړو جهانو سردار فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. 2 څیزونه مې درته پرېښودل، تر څو چې تاسو په هغې باندې خپلې منګولې لګولې تاسو به ګمراهان نه شئ. چې ما کوم 2 څیزونه پرېښودل څه شی دی؟ کتاب الله و سنتي، یو د الله کتاب او یو د ما سنت. د پیغمبر علیه السلام نه چې موږ ته کوم شی پاتې دی هغه د الله کتاب دی او د هغه طریقه سنت دی. نو چې هم کې د الله دا کتاب او د پیغمبر علیه السلام سنت په خپله قبضه کې واغېستل، دا د نبي علیه السلام میراثي شو که نه؟ میراث یې په قبضه کې واغېست که نه دی وارث شو. ابو هریره رضی الله عنه یو ځل د مدینې منورې په بازار کې اواز کوي ای خلکه تاسو دلته لګیا یې خپل تجارت کوئ او د پیغمبر علیه السلام میراث د هغه په جومات کې تقسیمېږي. صحابو رامنډه کړو چې ویې کتل جومات کې طالبان لګیا دي او خپل سبق یادوي. ابو هریره موږ داسې راوستو کوم دی میراث؟ وی د نبي علیه السلام میراث تاسو وایئ چې ګنې دراهم دي او پیسې دي او دولت دی، دا چې کوم تعلیمات زده کوي او استادان یې ورته ښیي دا د نبي علیه السلام میراث دی، دا ترې پاتې شوی دی، دا زده کې. نو قرآن شو او احادیث سنت چې دا د پیغمبر علیه السلام میراث دی او دا چې چا په خپله قبضه کې واغېسته دا د نبي علیه السلام وارث دی. نو چې کوم د پیغمبر علیه السلام وارثان دي قسم دی د الله په نزد د دوی نه د خدای په نزد غوره مخلوق ولې بل نشته. انما یخشى الله من عباده العلماء. الله قرآن حکیم کې فرمایي وی علما زما په بندګانو کې هغه خلک دي چې د الله یره د هغې په زړونو کې امیرو خلکو نه ډېره زیاته ده. او زه یو صحابي د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو وی صاحب 2 کسه دي، ګوره د پیغمبر علیه السلام صحابي هغه تپوس دی وی 2 کسه یو عالم دی صرف فرض لمونځ کوي او فرض عبادت کوي، نفل نه کوي. عالم دی صرف فرض لمونځ کوي، فرض روجي نیسي، فرض عبادت کوي، نفل او دا مستحب کارونه بالکل نه کوي. او بل عابد دی عبادت گزار دی خو عالم نه دی، ټوله شپه عبادت کوي، د ورځې روجي نیسي، نفلونه کوي، تسبیحات وایي. د الله رسول کوم یو غوره دی؟ اس که د موستان چا تپوس وکړه ته به ورته کوم وایه دی؟ تو به چې دا کوم منجي نه دی کوي داسې نه که نه ده، ته به وایې چې دا کوم روجي دی نیسي دا غوره دی. پوره د نبي علیه السلام مبارک نه تپوس کوي. یو کس دی چې هغه صرف عالم دی، فرض عبادت کوي، نفل نه کوي، بل ټوله ورځ نفلونه کوي او د شپې هم کوي او د ورځې روجي نیسي، عبادت ګزار دی خو علم ورسره نشته. کوم یو بهتر دی؟ دا د مشکات شریف حدیث دی، د ځان یې درته نه دی ما. نبی علیه السلام فرمایي فضل العالم على العابد کفضلي على ادناکم. او بل واقع لږ تفصیل دی وی دغه مولا چې دا تا راته یاد کړه، دغه عالم چې دا صرف فرض عبادت کوي او نفل ټکې نه کوي، په دغه عبادت ګزار چې دا د شپې منځونه کوي، د ورځې روجې نیسي، دا عالم پې دونه غوره دی لکه زه چې په یو ادنا مسلمان څونه غوره یم. زما غورهوالې منې چې نبي علیه السلام فرمایي لکه زه چې په یو عام ادنا مسلمان زه غوره یم او که نه، مطلق غورهوالې. نو دې کې خو شک نشته چې نبي علیه السلام په عام مسلمان خامخا غوره دی. په دې کې هم شک مه کوئ چې دغه عالم په دې عبادت ګزار غوره دی. او بل حدیث کې راځي و دغه عالم د خوب نوم العالم عبادت د عبادت دی. ولې؟ ځکه دی چې ستړی شي د خپل درس او د خپل تدریس نه نو دی شي، دا خوب د ده د هغه درس او تدریس نه دمه ده. د شپې به کتاب ګورې، فار به طالبانو ته خیر، بیا به د شپې کتاب ګورې. مولا ته د کتاب نه خلاصېږي، زموږ مریض د خدای پاک وبخښي. موږ چې به چېرې رات کې وزګار کېناستو نو هغه به وزګار نه کېنئ، کتاب مطالعه کوي، کتاب ګورې. نو هغه به یو دم یې خپل بچي ته چرخ دغه ده
نو هغه بچي چل نه زده کو. نادم ورته وایي چې ګوره سم شه، ځینې په داسې غم به دې واړومه چې نه به دې د شپې وزګارېږي او نه به دې د ورځې وزګارېږي. سم سے چل زده کړه، ګنې په داسې غم دی لوم. جای تپوس وکړئ دا څه غم دی؟ وی علم ته کوم ملاتوم وایي چې ملا چې نو وایي ملا مونږ ته خو دا مولیان خلک په جوماتونو کې دا مخ ښکاري. وایي نه که نه چې دې ملا شو نه به د شپې وزګاري، د شپې به هم لګیایي، کتاب به ګوري چې سبا که دا مطالعه ونه کړم او کتاب سم ونه ګورم طالبان به مې شرموي. بیا چې طالبانو ته ناست دي نو هم به څوک کېناست دي چې داسې نه خوله مې خطا نه شي. د پیغمبر حدیث دا رانه غلط د خولې نه ونه ځي، د قرآن آیات ته چې نه ځي معنا رانه غلطه د خولې نه ونه ځي. او که تله طالبي کوي نو هم به ټول په کتاب ګوري. ولې سبا به استاد ته راسي ما څه نه تپوس رانه وکړي او شرمنده ورته نه شي، دروازې به هم لګي او د شپې به هم لګي خپل کتاب به ګوري. اگر چې زمونږ طالبانو کې اوس هغه طالبي نشته په پخوا طالبانو کې روله په بله دي او کتابونه به یې کتل. اوس خو تورې چی دی او پنې چی دی، اوس خو شل پیالې شنې شنې کیس کي او څه به یو د یو جومات دوست ته تللی او بل د بل جومات ملګري ته تللی او ګپې شپې لګوه. پخواني طالبان به چې هغوی به هغه محنت به کو او خواري به یې کوله. هوښیار علماو د الله په نزدې مقام په دنیا کې هم ډېرې لوی عزت دی. دا هم درته وایم قسم دې غټ غټ خانان او لوی لوی نوابان خلک په شیشه خو خلک پیغمبر پسې هم لګیا دي. په شیشه خو زم چې د الله نه هم څوک خوشحاله نه دی. الله موږ له څونه نعمتونه راکوي، بوډۍ جامه هر څه راکوي. نو غیبانه خو خلک هر چا پسې خبرې کوي، خو مخامخ د مولیانو چې څومره عزت دی مخامخ غټ خان به نواب به قسم دی موږ خو ډېر بېکار او کمزوري موږ لاسونه ښکولی نف په مخ کې راشي. حیا پکې وي دا سره پورته کېسته ته به هغه ته سلام کوې هغه موږ ته سلامونه کوي. او زه اکثر د طالبانو ته وایم او د عوامو ته وایم زم رزق چې خدای پاک دې موږ مولا او طالب له کوم راکړی دی په الله یقین وکړه کوم یو چا داسې وخوړو. یعنې طالبان چې کومه ډوډۍ خوري داسې ډوډۍ تاسو خوړی شئ؟ وایه که نه نشئ خوړی. تاسو به یو پور باټینګن پخ کړي، بل به توری پخ کړي، بل به چتریجې پخ کړي. طالب ټول یې خوري. تا د کوره باټینګن دی او د بل د کور له دادوګان دی او د بل د کور نه توری راغلی، د بل د کور نه له چرګ راغی. که یو شی خوري دی لس خوري. وایه تا ښه ډوډۍ خوړه که نه ښه ډوډۍ خوړه. زموږ طالبان چې کومه ډوډۍ خوري قسم دی که د خانان هم هغسې وخوري. ته په مینه محبت او نه پکې بلډ پریشر ته او نه پکې شوګر شته، ښه په الله تعالی کي او ښه په مینه او محبت یې وخوري. د خدای لکه دا راله نه دي ښودی چې رول دی او دا د پرهیز ترکاري ده او د دا شوګر دی او دا پکې چیني زیات دی او دا ته د تاسو طالب نه واورېدل چې هغه وایي چې د چیني زیات دي. ښه خوږ شربت ورته کېله چې د بېغمتۍ او که نه ښه غوړ انګلو ورته کېله او کېره ورته یو دوه درې ډوډۍ کېوس ته پته ولګي چې دې ته یو طرف نه بل طرف ته پورې راپورې وځي که نه وځي. نه بلډ پریشر شته او نه شوګر شته. الله ته توجه ده دغه بیمارونه یې پروردګار ساتي. تا وګټله ته وخوړه ده نه مونږه تاسې ده که نه ده. سهار نه مازدیګره پورې ته لګیا مزدوري کوې، سهار نه مازدیګره پورې لګیا ګوټ کوې، چاري کوې، دکانداري کوې، نوکرۍ لرې، ویې ګټې ته وخوړې طالبانو. دا وله الله رزق ورکوي که نه ورکوي؟ څونه په عزت وله راوړې او څونه په مینې وله راوړې. استاد راشه دا ډوډۍ واله او ته پاتې شي. تا ډوډۍ ده یې لکه غنم ګران تو اوړه ګران تو نه میلاویږي. ورشه وګوره طالبان اوچې ډوډۍ یو بوجۍ خرڅوي. ټول همدغه تازه ډوډۍ نمونې او هغه اوچه ډوډۍ یو بوجۍ خرڅوي. اوس رزق نور څه ته وایي؟ رزق د ملاري چا غشتې ده؟ الله غشتې ده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق. موږ خو عام نصیحت یې خلکو ته کوي په لیکلو بچو د قرآن علم وکړئ، د حدیثو علم پې زده کړئ. پرېږدئ دا سکولونه کالجونه هم ښه دي، موږ هم ویلي دي ښه خبره ده. ورسره علم هم پې وکړئ، ورسره په خپلو بچو قرآن یاد کړئ، دین پې زده کړئ. قسم په الله په کوم بچي چې قرآن او حدیث زده کړل دا بچي ستا په دنیا کې هم د فایدې ده او په آخرت کې هم د فایدې. او چې دا حرام رزق دې پې وګټه او حرامو ته توجه کړه او د دنیا یو حرام پورته کې جوړ کړه، دنیا کې هغه هم تاوان دی، تا هم په آخرت کې تاوان دی. او روزي په رب العالمین ورکوي. او نن سبا خو هغه دور دی چې اوس هم شپاړسم پاس دي په ساینس کې انجینران ډاکټران دي قسم دی که ځای ورته میلاویږي. اوس نشته. مونږ له بعضې خلک راځي که نه او یو راغی صاحب شپاړسم پاس یم په ساینس کې یاره که ته جاروکخ پوست هله وګوره په دې کې مې برتي ته جاروکخ پوست پسې ګرځي. سویپر چې پخوا به ټوریانو هغه کول مونږ خلکو به هغه کول هم نه دا هله چې ته وګوره عمر مې زیاتېږي نه میلاویږي. چې ستا دا اوس بچې 14 کاله پس بیا چې ته ډیګري علي نو هغه ته به هغه وخت بیا سي هېڅ په مې او من پې وکړې
قرآن پې زده کې، حدیث پې زده کې، فقه پې زده کې. دې کې د دنیا هم خیر دی او قسم په الله کې د آخرت هم پکې خیر. تا هم پکې فایده ده او ستا د بچي هم پکې فایده ده. خبره د ډوډۍ د رزق ده، روزي او رزق د الله په اختیار کې ده، د بنده په اختیار کې نه دی. الله به روزي ورکوي. الله زمونږ او زمونږ د بچو د قرآن او د حدیث علم نصیب